چې د پیغمبرانو دا حال زمونږ به څه حال. حضرت عیسی علیہ السلام نه به الله تپوس وکړي انت قلت للناس اتخذوني و امي الهین، تا دې خلکو ته ویلو چې زما د مور عبادت وکړئ؟ عیسی علیہ السلام وایي نه الله ما چېرته ویلي دي، ما قلت لهم الا ما امرتني، ما چې ستا څه حکم کړی دی ګورې ما حقه خبره کړې ده. د هغې نه مې یو ټکي مخکې وروستو نه دی کړی چې الله د عیسی علیہ السلام نه دا تپوس وکړي. د الله د تپوس به دونه زوري چې د عیسی علیہ السلام د هر ویښته نه به د خولې په ځای وینه راوځي، دومره سخت دروازه. حضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام مبارک نه تپوس کوي د الله رسوله تا به زه کوم ځای ګورم؟ هغه به ډېر لوی میدان او د دنیا مخلوق به زه به پکې تا کوم ځای طلب کوم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایه عائشې دریو ځایونو کې مې ګوره، د دې دریو ځایونو نه به زه خطا کېږم نه. اول نمبر چې ما ګورې نو د حوض کوثر په غاړه مې ګوره، دغلته مې. او دویم ځای چې کوم وخت زما امت سره حساب کتاب کېږي زه به خپل امت ته ولاړ یم هلته مې ګوره. او دریم نمبر چې کله په دې پل باندې چې پل صراط ورته تاسو وایې په هغې زما امت تېرېږي نو زه به هغه پل خوا کې ورته ولاړ یم. دې دریو ځایونو کې مې ګوره دې نه به زه نه خطا کېږم، دې کې به مې خامخا پیدا کړي. مونږ وایو دنیا ده او دنیا ده او دنیا ده، او د دنیا پیسې دي او دولت دی، ځمکه ده او جایداد دی او کارخانه ده او موټر دی او راشایش و عشرت دی. بس چې څه مونږ کوو دا زمونږ دلته کې خپل لاس وس اختیار دی او دغه دنیا ده، بل خو هېڅ هم نشته. سترګې چې پټې شي کوم خوا به ځو بیا؟ اخرت ته به ځو. داسې ورځ را روانه ده چې هغې کې اختیارمند صرف او صرف رب العالمین دی. دا الله خوښه ده، قانون جدا دی او دا الله رحم جدا دی. تېره جمعه مې درته ویلي نو په هغه تله باندې به تلل کوي. یو قوم تیر شوی دی د صحابو د دور نه لږ وروستو، هغې ته به معتزله وي. ستاسو ذهن کې هم دا سوال راځي چې دا دومره لوی میدان ته ګوره او دا ټول مخلوق به څنګه راجمع کېږي او ډوډۍ بني اوبه بني، دا به د تندې نه مري، دا به د لوږې نه نه مري، او دا به څنګه دوی سره حساب کتاب کېږي؟ هغې به هم دا سوالونه کول. عقل به چلو عقل. هغې به وی دا زمونږ اعمال چې دي دا په یو عرض غوندې شی دی، یو وصف دی. وی دا به څنګه تللی کېږي؟ دا نه په سترګو ښکاري. ته چې دا مونځ کې خو دا سړی نه مونځ خو نه ښکاري، نه په تیلی کې اچولی شي نه جیب کې اچولی شي. زه دا مونځ دې څوک راوړه تله کې دی واچي، دا سړی خو شته خو مونځ خو څوک تله کې نه شي اچولی. نو زمونږ د اعمال که دا مونځ دی او که روژه ده او که حج ده او که زکات ده او که صدقه ده، دا به څنګه په تله کې اچولی کېږي؟ دا خو عقل نه مني. یوه دا خبره کوي. دویمه څه وایي؟ وایي دا کم پول باندې چې دی په دې تېرېدل به څنګه کېږي؟ دا خو عقل نه مني. دا خو هسې عذاب غوندې دی. د دې نه هغوی منکر. اوس هم بعضې خلک وایي یاره جي دا د قبر عذاب به څنګه؟ دا خو عقل نه مني. او دا په میدان کې دا خلک د مکې کافرو به څه وی؟ اذا كنا ترابا وعظاما ائنا لفي خلق جديد. مونږ به خورې خورې او ریزه ریزه شو، نو مونږ به بیا را جمدي کېږو. دا عقل مني؟ دا خو عقل نه مني. بعضې خلک د عقل خبرې کوي، عقل عقل عقل. وروڼو په دې ځان پوه کې دا عقل چا پیدا کړی؟ الله. او شریعت ته چا دی؟ دا الله. او دا ما چې کومې خبرې وکړې دا چا ویلي دي؟ الله. نو د خدای مخلوق د خدای د مخلوق خلاف نشي کول. عقل خو د دې شریعت د عمل او د شریعت نه د مسلو د ښکو یو ذریعه ده، او د شریعت د حکمونو د تنفیذ د جاری کولو دا یو ذریعه ده. چې الله د شریعت لپاره کومه ذریعه او سبب پیدا کړی دی، نو هغه د شریعت سره تضاد به څنګه ولري؟ خو بعضې څیزونو ته زمونږ عقل نه رسي، زمونږ عقل پکې کار نه کوي، زمونږ پویه ورته نه رسي. ګوره په دې ایمانیاتو کې یو ایمان بالغیب دی.
بالکل د سورت بقره په دی اول کې راځي د متقیانو صفت الف لام میم ذالک الکتاب هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقیان څوک دي چې په غیب ایمان لري. غیب څه ته وایي؟ غیب هغې ته وایي چې ستا د عقل نمباري ته عقل باندې نشي معلومولی، او ستا د حواسو نه په سترګو او په غوږونو او په لاسونو هم نشي معلومولی، هغې ته غیب وایي. زمونږ په ایمانیاتو کې یو ایماندار که د ایمان دی خو ته مسلمان او که دغه ایمان دی نو بیا به مسلمان نه. که یو سړی کافري او د زنکدن په وخت کې دی کلمه وایي نو کلمې قبوله نه ده. د کافر د زنکدن د وخت کې کلمه قبوله نه ده. ولې؟ ځکه هغه ایمان بالغیب حاصل نشو. دغه وخت کې خو د فرشتي ولیدې نو اوس ځکه الله مني. دغه وخت کې دوزخ ولیده او جنت هم په دې خپلو سترګو ولیده. نو هغه چې کوم د غیب و ایمان دی، لکه اوس موږ نه جنت لیدلی، نه هم دوزخ لیدلی او نه هم فرشتې لیدلی او نه هم الله لیدلی دی، او موږ ته الله او رسول ویشته نو موږ یې منو. نو د غیب و ایمان دا ضروري دی. د غیب و ایمان څه ته وایي؟ په هغه څیز ایمان ساتل چې هغه د عقل نه باري او د حواسو نه باري. نو موږ ته الله او رسول ویلي که زموږ عقل یې نه مني نو د غیب و څیزونه شو موږ به پې خامخا ایمان راوړو. ښه دویمه خبره، ډېر څیزونه دي چې هغه زموږ عقل اړو مني نه، یو شی نه دی، ډېر څیزونه دي. لکه زه به د هغې مثال درکړم، د یو څیز مثال به درکړم. دا ماشوم چې د مور په ګېډه کې پروت دی، 9 میاشتې د مور ګېډه کې دی ماشوم تېرې کړي. دا 9 میاشتې رده دا ټوله زندګي کې سړی پې عقل وچلي، د عقل نه بار خبره ده. دی په اوبو کې پروت دی، دا ماشوم په اوبو کې پروت دی او اوبم ګنده څښا وینه ګند کې پروت دی. نو ته په پلاسټک کې لګي اوبو تړه او دا ګوته پکې دننه که او داسې ګنټه پس وګوره چې دا ګوته به دې چیپړه شوې څښا شوي که به نه. نو دا ماشوم 9 میاشتې د مور په ګېډه کې په ګند کې پروت دی او خښته تر و تازه دی. ښه د دې ماشوم د دې مور په ګېډه کې مخصوص ټمپریچر دی، مخصوص. که لږه ګرمي زیاته شي نو دې جمدې نشي پاتې کېدی، او که ګرمي هغه ګرمي کمه شو یخني پې زیاته شوه نو بیا هم دا ماشوم جمدې نشي پاتې کېدی. په اوړي کې په ژمي کې که لوډ شیډنګ دی، بجلي شته که نشته، خو هغې ماشوم ته الله د مور په ګېډه کې هغه مخصوص ټمپریچر وررسوي. دا ستا عقل مني؟ چېرته چا د غوا خېټې ته ببوزې ورته ووام هسې نه د غوا په خېټه کې دا بچې مړ نه شي. یا په ژمي کې چېرته چا د غوا خېټې ته هیټر بل کولې هیټر ورته بلومه، ولې چې دننه هغه ماشوم یخ نه شي، هغه بچې هغه د غوا بچې یخ نه شي او چې دا ټمپریچر پرې کم شي او مړ نه شي. که سخته یخني جون جولای جنوري فروری ده او که سخته ګرمي جون جولای ده، په ټولو کې د مور په ګېډه کې هغه ماشوم ته الله هغه مخصوص ټمپریچر وررسوي. دا د عقل نه بار ده که نه؟ دننه سترګې روغې دي، خشته غوږونه روغ دي، دماغ یې ټیک دی. دننه په دغه وجود کې د مور په ګېډه کې د ماشوم له خدای پاک داسې طاقتونه وررسوي چې د هډوکي جوړېږي، د ویښته جوړېږي، د غوږونه جوړېږي، د اینه جوړېږي، د ګردې جوړېږي، د کلمې جوړېږي، د په وجود کې وازګه جوړېږي، د په وجود کې وینه جوړېږي، او نه متیازې جوړېږي او نه لوی او دسماتې جوړېږي. دا د عقل نه بار دي که نه؟